پاکستان په مقامی توګه تیار شوي د فتح 2 میزایل کامیاب تجربه کړي. پاکستان آرمی راکټ فورس کمانډ لخوا په مقامی توګه تیار شوي د فتح 2 میزایل کامیاب تجربه شوې ده. ISPR ویلي چې فتح 2 میزایل جدید ترین یونیکس او نیویګیشنل ټیکنالوژي نه لیس ده. د ازمایښت مقصد د مختلفو تکنیک توسعه کول او د درستګي نظام کارکردګي جاج اخیستل وو. صدر مملکت، وزیر اعظم او فیلډ مارشل او نور عسکري چارواکو کامیاب تجربه باندې ساینسدانانو او انجینرانو ته مبارکي ورکړې ده. د پاک فوج اطلاعاتو شعبې له لوري جاري بیان کې ویل شوي چې راکټ فورس کمانډ لخوا د فتح 2 میزایل سیسټم کامیاب مشق کړل شوی دی. ISPR بیان کې ویلي چې فتح 2 میزایل په مقامی توګه تیار کړی شوی دی. میزایل جدید یونیکس او جدید ترین نیویګیشنل نظام نه لیس دی. ازمایښت مقصد مختلف تکنیکی اړخونه توثیق او بهتر درستګي نظام کارکردګي جاج اخیستل وو. ISPR وی چې په دې موقع د سټریټیجیک پلانز ډیویژن، آرمی راکټ فورس کمانډ او پاک فوج سینیر افسرانو سره سټریټیجیک ادارو ساینسدانان او انجینیرز هم د دې تجربې مشاهده کړې ده. د پاک فوج اطلاعاتو شعبې مخکې ویلي چې د فورم د فتح سیریز په مقامی توګه تیار کړي شوي میزایل کامیاب تر بیتي تجربې ستاینه کړې ده. ISPR زیاته کړې چې صدر مملکت او وزیر اعظم، چیف آف ډیفنس فورسز او مسلح افواج مشرانو د میزایل کامیابی تجربه کې کردار ادا کوونکو ته ټولو کسانو تکنیکی مهارت، لګن او عزم ستایلی دی.